په دې اسکارو کې رب العالمین ډېر غټ خیر اچولی دی او زه کله دا تمنا وکړم چې الله کاش دلته کې یو تله وی ستا او یا تا دې کلماتو له یو وزن ورکړی وی چې د خلکو کتلی وی چې د دې یو سبحان الله او د دې یو الحمدلله او د دې یو الله اکبر څومره وزن دی رب العالمین کم وزن چې ولا کم هغه شکل ولا رب العالمین چې ته په آخرت کې ورکې کاش چې هغه دلته کې وی چې دا خلک کو کتلی وی چې دې څومره دې کلماتو څومره زور دی دا تمنا کوم د الله رب العزت نه چې الله د خلکو ته د ښودلی وی ډېر خوند به یې کړی وی دا خلک به دې دین ته داسې راغلی وي خو دې کې هم د الله یو امتحان دی که دغه شان رب العالمین د خلکو ته ښودلی وي بیا خو هېڅوک هم بل طرف باندې نتلو خو الله رب العزت ګوري چې څوک ایمان بالغیب راوړي او څوک ایمان بالغیب نه مني یعنی دا څومره یو لوی خوشخبري موږ ته الله راوړولې ده چې ته په دې جومات کې ناست یې سبحان الله وایي یا په لاره روانې الحمدلله وایي یا په کور کې ناست د رب العالمین ذکر کې تا ته پته شته دی رب العالمین د دغې ذکر په وجه باندې دا اعلان کوي چې ذا تعالی ما بخښنه وکړله چې بخښنه له وکړلی شي قبر کې به په راحت باندې آخرت کې به در باندې یره ختم شي د جهنم د عذاب نه به په امان باندې شي دا اعلان د الله طرف نه وشي او یوازې دا نه و اجرا عظیما او رب العالمین به لوی اجر درکړي لوی اجر څه شی دی جنت دی چې انسان پکې ناکامه کیږي نه په هغې کې چې کله هغې له ورشي داسې ځای دی چې غمونه د هغې د وجې نه ختم شي داسې ځای دی چې قدم دې کېښودلو نو ځواني دې نصیب شي بوډاوالی در باندې نه راځي دلته که ځوانان دي یو څو کاله تیر شي بوډاګان ترې نه جوړ شي دې سپینګرو دغه زمانه د ځوانۍ تېره کړې ده دې زندګۍ کې ځکه خوند نشته دی او د جنت زندگی داسې ده چې هلته کې سړی قدم کیږي ځواني نصیب شي بوډاوالی پرې نه راځي خوشحالي نصیب شي غمونه پرې نه راځي دلته خو نن خوشحالي ده واده دې وکړو په هغې باندې خوشحاله شولې مال دې وګټلو په هغې باندې خوشحاله شوې خو څو ورځې وروسته واپس خفګانونه شروع شي ډېر خلک وایي یاره جي د پریشانیو ښکار شوي وو هر ټایم پریشانې په لاره روانې سوچونه کوي کور کې ناسې سوچونه کوي دفتر کې ناسې دکان کې ناسې دکانداري کوي خو لیکن سوچونه وخوړلو دا سړی دا وجه څه شی ده وجه دا ده چې دغه انسان ذکر هیر کړی دی اطمینان یې نشته دی قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په یادولو سره د الله په ذکر سره د زړونه مطمئن کیږي زړونه په سکون کې کیږي کني زه تاسو له په تجربې سره دا وایم د چا چې په زړه باندې خفګاني هغه دې راشي جومات کې د کینې او قرآن کریم د یو رکو وایي زیات نه یو رکو تاسو وګورئ چې هغه خفګان هم رب العالمین څنګه ختموي دې کې رب العالمین سکون وښی دی والله لازم که دماغو ګولې ته وخورې هغې کې والله که دومره سکون چې څومره سکون دوی کې دی هغه به دې نشه کي نو دغې د وجې نه لویم چې د ګولو نه به په امان باندې شي کله چې سړی دا د الله کتاب او د ذکرونو سره تعلق رب العالمین یو انسان ته بیماري لیکلي چې یاره دې پلاني انسان باندې به دغه بیماري راځي خو نه لګي ورته د څه د وجې نه د اذکارو د وجې نه د ذکر د وجې نه چې کله دا انسان ذکر پرېږدي د باندې په هغه ورځ باندې دغه بیماري اټیک وکړي ستاسو به خیال وي پخوانو خلکو کې دا بیماریانې دومره نه وي د کرونا نامه سره ونه دا شوګر پخوانو نن سبا په درېیمه باندې یو کس ګوري شوګر بیماري څوک ګوري بله بیماري ورته لګېږي څوک ګوري یاره د کرونا بیماري ده مه راجوښتېږه دا د څه په وجه باندې د الله د ذکر نه لرې کېدلو په وجه باندې مخکینی خلک دیندار وو د دغې شیزونو خیال یې ساتلو اوده کېدل را پاسېدل د الله په ذکر باندې کېناستل روانېدل د الله په ذکر باندې موږ سره د دغې شیزونو غم نشته دی موږ چې اوده کېږو نو سر ته د شپې ناوخته پورې به ناستې موبایل به یې راغیستی نو په موبایل باندې اوده کېږو چې اخره کې م سترګې پټې شي په موبایل باندې اوده شو او چې را پاسېږم نو اول موبایل پسې کوټې وهو چې موبایل رانه کوم ځای کې پرېوتی د شپې نو چې کله د الله ذکر یې الله رب العزت د هغې په وجه باندې بیماریانې ختموي د انسانانو